د چارو یو شمېر کارپوهان د افغان سولې پروسه کې د ګاونډیو سیمو هېوادونو رول مهم ګڼي. دوی وایي پاکستان، هند، ایران او یو شمېر نورو هېوادونو ته د افغان سیاسيونو سفرونه به د سولې خبرو کې د پرمختګ لامل شي. تېره میاشت د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر درلود چې د یاد هېواد لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان له سفر څخه وروسته ډاکټر عبدالله ایران او هند ته لاړ او د دغو هېوادونو له مشرانو سره د افغانستان د شخړې د هوارۍ په اړه وغږېد. همداراز تېره اونۍ د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم د سولې د خبرو په اړه د یو پلاوي په ملتیا پاکستان ته لاړ. د اسلامي جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هند او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا پاکستان ته سفر درلود. د ګلبدین حکمتیار سفر په کور دننه او بهر د ډېری افغانانو له غبرګونونو سره مل و. د چارو کارپوهان د افغانستان سولې پروسه کې د سیمې هېوادونو رول مهم ګڼي او وایي که پاکستان، ایران، هند او چین د افغانستان سولې پروسه کې په رښتینې ډول همکاري وکړي په هېواد کې ثبات راتللی شي. نو تر څو چې د سیمې هېوادونه هند، ایران، پاکستان او چین دوی د افغان سولې په وړاندې ژمن نشي سولې ته دا سوله ناشونې ده، ناممکنه ده. دا زموږ د افغان دولت پر اړه لري چې څومره دوی کولی شي چې ګاونډي هېوادونه قانع کړي او د هغوی ګټې د خپلو ګټو سره راونغاړي. خیر د هغوی ګټې وي خو د افغان ګټې هم باید د افغانانو ملي ګټې هم په هغوی کې باید راونغښتل شي او بالاخره د کارپوهانو په باور د افغان سولې په برخه کې د سیمې هېوادونو ته د افغان سیاسيونو سفرونه به د اعتماد سازۍ لپاره هم ګټور تمام شي. د دوی په وینا د سولې پروسه کې د سیمې هېوادونو په اعتماد کې اخیستل به د افغان حکومت دریځ لا پیاوړی او مستحکم کړي. پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر او ښاغلي حکمتیار سفر، همدارنګه هند ته د عطا محمد نور سفر او داسې نور پاکستان ته د میر رحمان رحماني سفر، دا ټول د افغانستان سولې ته یو ښه نتیجه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې هېواد یې د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی.